قدرمن کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. پښتانه او افغانان بدبختانه چې یو ځل بیا د غم پر ټغر ناست دي. دا ځل د سردار عارف وزیر د شهادت خبر راغلی دی. غواړم پر درو لنډو ټکو بحث در سره وکړم. لومړنی دا چې عارف وزیر څوک و او دغه د عارف وزیر د نامه او د نظریې تر شا څه و، د شخصیت څوک و، دوهم دشمن څوک دی، دریم د حل لاره څه ده. عارف وزیر پرون 2020 د می اول تاریخ د جمعې په ورځ د دشمن د خوا ویشتل سوی دی، ټکان پر سوی دی، په لاس او سر کې مرمۍ پیدا سوی دی، تر روغتون رسول سوی دی او بیا د میږي په ګام په امبولانس کې تر 300 کیلومتره زیات اسلام آباد رسول سوی دی. هلته په اسلام آباد کې د تکړه ډاکټرانو لخوا عملیات سوی، خو بالاخره بدبختانه چې نور زموږ سره نسته او په شهادت رسول سوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. د هغه دی روح شاد او جنتونه په برخه زموږ تاسو ټول پښتنو او افغانانو دی د زړه صبر په برخه سي. اوس نو دغه د سردار عارف وزیر شخصیت څو دی، څوک و؟ عارف وزیر انسان و، مسلمان و، افغان و، پښتون و. هغه د پښتونولۍ د افغانیت د انسانیت لومړني اساسي قوانین مراعاتول غوښتل. هغه ژوندون غوښتي، هغه د بېوزله بېګناه پښتنو لپاره آرام هوسا ژوند غوښتي، هغه خپل حق غوښتي. خو دشمن دا فکر نه کوي چې د عارف وزیر په شهادت به د هغه نظریه او د هغه کوم فکر له منځه ځي، د هغه نظر، فکر او د هغه تګلاره هیڅ کله نور د پښتنو د افغانانو له ذهنونو څخه نه ورکیږي. په دې سره زه دوهم ټکي ته چې دشمن څوک دی. ګورئ، د عارف وزیر غوندې نور بیلګې هم شته. ارمان لوڼي هم نور نشته راسره، ارواښاد جنرال عبدالرزاق اڅکزی هم نور نشته راسره. راځئ چې له ارواښاد اڅکزي څخه یې واورو چې دشمن څوک دی. باندې ډېر انتحاري عملیات سوي دي، خو زه اوس هم وایم چې 100 واره نوره باندې وشي چې ژوندی یم د پنجاب دښمن یم. در هغه ساعت چې ژوندی یم زه افغانان باید په دې پوه کړم چې د پنجابیان زموږ وطن روغ نه او پنجاب زموږ دښمن. که مې 100 واره نوره باندې وکړي پنجاب دشمن پنجاب دی، پاکستان دی. د پاکستان استخبارات چې په افغانستان کې د ننه او بهر ټول افغان په اداري فساد ککړ حکومتي چارواکي دي، رشوتخوره استادان دي. ټول هغه چې په فساد کې مستقیم یا غیر مستقیم ښکیل وي هغه د پښتنو او د افغانانو دشمنان دي. هغوی پښتانه زده کړې ته نه پرېږدي، هغوی پښتانه آرام ژوند ته نه پرېږدي. دا پروژه منبع سرچینه یې پنجاب پاکستاني استخبارات دي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یې د نورو پښتنو لخوا پر همدغه پښتنو او افغانانو باندې عملي کوي او په پټه توګه لاسوهنه کوي. نو دشمن د دغه پنجاب او د پاکستان دغه بدخوند، ظالمانه، غیر انساني، بېرحمه، وحشتناک، بدبویه او تکراري پروژې دي. دغه زموږ ستاسې دشمن دی. د دغه دشمن لپاره حل څه دی؟ حل یووالی دی چې لاسونه سره ورکړو، بې اتفاقي له منځه یوسو. دا به د تازه شهید سوي عارف وزیر له خولې واورو. حضرت غواړه دلته پرون د ما یو ملګری و په کابل کې زرواکان ورته وایي، ما به زرواکان نه پېژندم، ما چې دا زرواکان څه شي دي. بیا پرون یو کس راغی ویل چې دلته یو زرواکی دی د موږ نه مارکیټ ایسار کړی دی، بیا 2 لکه ډالر د ما نه یوړل چې دا مارکیټ تا ته پرېږدا. څوک دی راځي د خلکو نه پیسې وخلي. تاسو ګوره ګیله مه کړئ، موږ بیا سپینې سپینې سره کړو. موږ تاسې به د زورواکي په مخ کې درېږو. دا کوم زورواکان چې دي، که هغه هر څوک وي،
که پښتون وي که تاجک وي که ازبک وي چې هر څوک زورواکای وي موږ تاسو پښتانه به د دغه مخ ورته اړو د پنجاب سره بیا شاړو دا زورواکان موږ تاسو ته پنجابیانو جوړ کړي دي دا هغه خلک په پیسې را رژدي کړي دي باید چې موږ دا کار نه وکړو د حل لاره اتحاد او یووالی دی تر څو چې په پښتنو او افغانانو کې بې اتفاقي له منځه نه وي تللې تر څو چې په پښتنو او افغانانو کې د بېسوادۍ کچه کښته سوې نه وي نو همدغه پاکستاني پنجابي استخباراتي پروژې به په افغانستان او پر پښتنو بدبختانه چې عمله کیږي نو بیا باید لاسونه سره ورکړو بیا باید د پی ټي ایم د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د محبوب مشر منظور پښتین خبرې ته غوږ سو د هغه ملاتړ سو د هغه سره مرسته وکړو په هر ډول چې وي باید د پی ټي ایم ملاتړ وکړو هغه که په فیسبوک ټویټر کې د ویډیوګانو خپرول وي هغه که د هشتګونو تعقیبول وي هغه که د پی ټي ایم سره مالی مرسته وي هغه که په لاریونونو کې ګډون کول وي هغه که د نورو بهرنیانو هالندیانو امریکایانو او نورو بشري نړیوالو ټولنو پورې د دغه خبرونو رسول وي هر څه کوي چې د پی ټي ایم تر نظریې او تر کړنلارې لاندې وي هغه باید مراعات کړل شي ځکه چې پی ټي ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ د بېګناه افغانانو ژغورل دي د کونډو میرمنو ژغورل دي د هغوی د هوساینې ترلاسه کول دي د ظلم پای ته رسول دي د مظلومانو غږ تر یو ځای رسول دي د حل پیدا کول دي نو تر څو چې سره یو سوي نه یو غږونه مو یو کړي نه وي په یوه خوله نه یو نو تر هماغه وخته پورې به بدبختانه چې دغه د پنجاب او د پاکستاني استخباراتو دغه بدبویه ظالمانه غیر انساني پروژې عملي کیږي او لا به هم دوام لري او عارف وزیر غوندې به ډېر نور درانه شخصیتونه زموږ او ستاسو له منځه ځي نو راځي چې دې ته د پای ټکی کښېږدو تر پخوا ډېر نور سره یو سو او د پښتون ژغورنې لپاره کار وکړو نو څښتن دي عارف وزیر د جنتونو په برخه کې څښتن دي موږ او تاسو ټولو پښتنو او افغانانو ته یووالی او اتحاد را په برخه کې او څښتن دي مو د بېسوادۍ کچه کښته کړي څو د وخت په تېرېدو نور د دغه غمونو د دغه بدخونده خبرونو څخه خلاصو امین یا رب العالمین نور خوشحاله اوسئ د مهربانۍ له مخې په کورونو کې پاتې سئ څو خپل ځانونه خپلې کورنۍ خپل ماشومان او دوستان د کورونا د ناوړه وایرس څخه وژغورئ خوشحاله او صحتمند اوسئ